بسم الله الرحمن الرحیم. د بخونکي او لاعزال رب په سپېڅلي نامه د میدان وردګو ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو پام وراړوم تر دې مهاله مهمو او وروستیو خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست مسؤلین وایي محتسبینو یې د دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 6 میاشتنۍ کورنۍ ستونزه حل کړه. مسؤلین وایي د یادې ولسوالۍ د ابطلې حوزې د کوډۍ او غجرک کلیو کې د خسرخیلو له لوري له خپلو نګورانو سره زور زیاتی کېده او شرعي حقوق یې نه ورکول کېدل، خو محتسبینو دواړو کورنیو ته د شریعت په رڼا کې د عدالت او انصاف لار ورښودلې او ژمنه یې ترې اخیستې چې میرمنو ته به یې خپل حقوق ورکوي او نور به ورسره نامناسب چلند نه کوي. د میدان وردګ ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د څه باندې 100 میلیونه افغانیو په لګښت د 104 بېلابېلو پروژو چارې روانې دي چې له جملې د 11 پروژو چارې بشپړې شوې دي. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي دغو پروژو ته زیات خوښ دي. وایي په دې سیمو کې د اوبو د نه شتون زیاتې ستونزې موجودې وي. د یاد ریاست مسؤلین وایي په جغتو ولسوالۍ کې د ګڼو نورو پروژو د پلي کولو پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي. کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره د افغانستان خلاف لاس یا ښي لاس شترنګ لرونکو نقلیه وسایطو مالکانو ته چې پخوا یې په کابل او ولایتو کې خپل نقلیه وسایط ثبت او موقت سټیکر یې ترلاسه کړي خبر ورکړی چې په کابل او ولایتونو کې خپل موقت جواز سیرونه او نمبر پلیټونه ترلاسه کړي. همداراز یاد وزارت ویلي ښایي په نږدې راتلونکي کې په یادو وسایطو نور قیودات هم وضع شي. له همدې امله له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د یادو نقلیه وسایطو له پیرلو ډډه وکړي ترڅو د خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان نه وو. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې او چپرهار ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو له امله 15 تنه شهیدان او 8 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي چې د یادو سیلابونو له امله زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او لویې لارې تخریب او د اوبو یو شمېر سربندونه زیانمن شوي دي. افغان لوبډله په لومړۍ لوبه کې له ماتې سره مخ شوه. د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان کرکټ ملي لوبډلې له پاکستان څخه د 9 منډو په توپیر ماته ومنله. افغان اتلانو د سیالۍ لوبډلې د 103 منډو هدف په ځواب کې د خپلو ټولو لوبغاړو په زیان سره 103 منډې جوړې کړې او د 9 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. د یادونې وړ ده چې افغانستان به خپله دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د راتلونکي دوشنبې په ورځ ترسره کړي.